پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل لور پسې راغی فاطمه رضی الله تعالی عنها پسې چې دا بزان سره بوزم کور ته چې راغی ورته وی فاطمه راځه چې ځو وی بابا جانا زما د خاون اجازت نشته ما ته د خاون اجازت نشته وی زه دې پلان یې مکنه وی بابا جانا تاسو ویلي دي چې د خپل خاون د اجازت نه بغیر د کور نه موز الله محمد رسول الله وی تاسو فرمایلی دي کنه پدې کې علی رضی الله تعالی عنہ راغی او زما محترمو علی رضی الله تعالی عنہ چې کله دا منظر ګوري چې محمد رسول الله وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا محمد الرسول اللہ ننها غراول شوی دین یتیم شو الله سما محترمو علی رضی اللہ تعالی عنہ دا منظر گوری و توی فاطمی بابا جان دی سل راغلے ویا علی ما پسی راغلے زما بوتللو پسی وی تلی بوی ورسره کنا وی ستا اجازت نو ستا اجازت وی زما اجازت دا تمیلاو شو زا بابا جان سره دلالش محمد رسول اللہ ورطا فرمائی اے علی تم رازا اے علی تم رازا زما عزت مندو علی رضی اللہ تعالی عنہ امزان سرکو او داو گوری خواہ دا اوس حیا درته بیانوم دا هغه زنانو حیا درته بیانوم زمونږ په کورونو کې هم زنانه ناستې دي چې د چا نه متاثرې دي څوک هم د فاطمې رضی الله تعالی عنها نه متاثره نه شوه څوک هم د عایشې رضی الله تعالی عنها نه متاثره نه شوه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها خپل ټول مال یې راواخستو په محمد رسول الله قربان کو او غریبي ورسره قبوله کړه آغا مالدار ترین زنانا ټول استعداد ټول مال په محمد رسول الله قربان کو او ټول غریبی د محمد رسول الله سره تیر کړ بیا روان دي محمد رسول الله مخکې دی او ورپسې فاطمه رضی الله تعالی عنها روانه ده ورپسې علی رضی الله تعالی عنہ ټولو کې اخره کې روان علی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته आवाज کوي یا رسول الله وی دی فاطمه ته وګور د خپل خاون نه مخکې روانه ټکی ته سوچ کوي ها وی دی فاطمه ته وګورئ د خپل خاون نه مخکې روانه ده زما عزتمند محمد رسول الله فاطمه رضی الله تعالی عنها ته مخ راړی لور جانی بیبي ته د خپل خاون نه مخکې روانه او یا رسول الله زکه مخکې روانه ما چې یو زنانه ذات ما زه ټوله پرده ما زکه د نمخ کی روانه ما چې د محمد رسول الله چې کم قدم دی داغي په قدم باندې فاطمه قدم کیدی او د فاطمه په قدم باندې رستا علی رضی الله تعالی عنہ قدم کیدی چې زماغه قدم میټاو شي رستا نا محرم سړی د فاطمه قدم ونګوري د فاطمه قدم ونګوري چې د فاطمه قدم داسیو هغه حیانا کی خزوی هغه پردداري خزوی زما عزت مندو نن زمنګ زنانو پرده وګرځولا